سلام وخت بخیر د واک تلویزیون درنو لیدونکو د شپږو بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د میدان وردګ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست له لوري نن 2 ټنه تاریخ تیره خوراکي توکي او غیر الکولي مشروبات وسوځول شول چې د یوې میاشتې په موده کې د مرکز او نږدې ولسوالیو له هټیو راټول شوي وو. نن د میدان وردګ ولایت مستهلکینو ګډ کمیسیون چې د مختلفو اداراتو څخه تشکیل شوی دی، نن یې عملاً د 2.5 ټنه په اندازه باندې تاریخ تیره خوراکي توکي او غیر الکولي مشروبات د رسنیو او د کمیسیون د اعضاو په شتون کې وسوځول چې تقریبا د 2.5 ټنو په اندازه و چې د مرکز په شمول د مختلفو ولسوالیو څخه راټول شوي وو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د کابل ښار د بادامباغ په څیړنیز فارم کې دغه پسرلنی نندارتون او همدارنګه د بزګر میله کرنې ته بنسټیزه زمینه برابرول او د هیواد د ځان بسیاینې تر شعار لاندې د 4 ورځو لپاره جوړ شوی دی. د یاد نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د ریاست الوزرا مرستیالانو، د کابینې غړو او د خصوصي سکتور استازو ګډون کړی و. د مراسمو ویناوالو په افغانستان کې د کرنې مالدارۍ د برخو په پیاوړي کېدلو ټینګار وکړ. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال اندریکا ریتواتی په تورخم کې د کډوالو له دفتر څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې هڅه کوي پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر راکم کړي. بلخوا پخواني ولسمشر حامد کرزي افغانستان لپاره د هند سفارت له شاردافیر رامبابو سره کتلی دي. د حامد کرزي له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او هند د تاریخي اړیکو په هکله خبرې اترې شوې او ښاغلي کرزي په هند کې د افغان زده کړیالانو د ستونزو د حل او د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د زیاتوالي په پار هیله څرګنده کړې ده. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان وایي افغانستان ته یې د 615,000 ماشومانو د درملنې لپاره 2 ټنه درملو مرسته کړې ده. دغه سازمان د خبرپاڼې پر بنسټ دغه درمل لیږدونکې الوتکه افغانستان ته رسېدلې ده. یاد سازمان وایي دغه مرسته به شاوخوا 400,000 ماشومانو ته چې د تنفسي ناروغیو، سینه بغل، نس ناستي او د پوستکي په ناروغیو اخته دي د درملنې لپاره وکارول شي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پېښوي. دغه سازمان د افغانستان څانګې پر خپله کسپاڼه کې په کار کې د خوندیتوب او روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګرو نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ګڼ کارګران د عوایدو د کمیدو په اړه شکایتونه لري. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې غونډه کې د خصوصي سکتور له لوري هرات ولایت کې د 50 میګاواټه بادي برېښنا، بلخ کې د 40 میګاواټه لمریزې برېښنا، کابل او غزني کې د سوداګریزو مارکیټونو جوړولو او د هیواد په 5 زونونو کې د کرنیزو کمپلیکسونو رامنځته کولو په طرحو خبرې شوې دي. بلخوا په فراه کې د ابونصر فراهي بندر له لارې 33 ټانکره تیل چې کیفیت یې له ملي سټنډرډ سره په ټکر کې و، هیواد ته یې د واردېدو مخنیوی شوی دی. سټنډرډ ملي ادارې له ټولو ملي سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د کم کیفیته نفتي توکو له راوړلو ډډه وکړي. نیمروز کې په تیر یوه کال کې د پاسپورټونو د ورکړې له امله څه باندې 110 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي تیر کال په نیمروز کې له 19,500 زیات پاسپورټونه توزیع شوي چې له امله یې د دولت بودیجې ته 110.5 میلیونه افغانۍ عواید راغلي دي. او وروستی خبر دا چې پاکستاني چارواکو ویلي لږ تر لږه 143 کسان په دغه هیواد کې د اپریل په میاشت کې د تالندې بارانونو او د سیلابونو راوتو په پیښه کې مړه شوي دي. د دغو چارواکو په وینا په پاکستان کې د تیرې میاشتې په پرتله 2 چنده بارانونه شوي چې په تیره میاشت کې سیلابونه، ځمکې ښویېدنې او خرابه هوا په ځینو سیمو کې د کورونو د نړېدو او د فصلونو د له منځه تلو لامل شوی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویاند ظهیر احمد بابر ویلي چې په پاکستان کې د اپریل میاشتې بارانونه د نورمالې کچې څخه
140% زیات ورېدلي چې دا غیر معموله خبره ده. درنو لیدونکو له ملتیا او لیدلو مو مننه. دا مهم او وروستي خبرونه.